پاکستان کې پولیسو د ناقانونه اوسېدو په تور تر زرو ډېر افغان پناه غوښتونکي نیولي. له پاکستانه رپوټونه وایي د دغه هېواد پولیسو سلګونه افغانان نیولي دي. بلخوا بختر خبري اژانس وایي پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکو ویلي کراچۍ کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ په هڅو د دغو نیول شویو افغانانو له ډلې 30 کسان د کراچۍ له زندانه راخوشي کړي دي. پاکستان کې یوې وکیلې انیزا ککړ وایي د سیند ایالت پولیسو نږدې 1100 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. اغلې ککړ بي بي سي ته ویل په څه باندې زرو نیول شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل شته. د دغه پاکستاني وکیل په وینا 340 کسان په جمشورو او 200 نور په کراچۍ کې پولیسو نیولي دي. انیرا ککړ زیاتوي ظاهراً ډېر دغه نیول شوي کسان او کورنۍ د ناقانونه اوسېدو له کبله نیول شوي دي. دا وایي په نیول شویو کې داسې افغانان هم شته چې د اقامت یا د اوسېدو قانوني اسناد لري. دغه وکیله زیاتوي له ځینو نیول شویو سره یې چې خپلوانو اړیکې نیولې ورته ویلي دي چې په بند کې دي. ککړ بي بي سي ته ویل د سیند پولیسو د ځینو نیول شویو کسانو له خپلوانو د 200,000 پاکستاني کلدارو نږدې 900 ډالرو بډو اخیستو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلن غندلی او اندېښنه یې ښودلې. نوموړي له پاکستاني حکومت غوښتي چې له افغان پناه غوښتونکو سره د نړیوالو بشري حقوقو پر بنسټ چلن وکړي. کرزي پر ټویټر له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو له نورو سازمانونو غوښتي چې پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ښه ژوند د شرایطو برابرولو کې خپلې هڅې او د دوی له حقونو دفاع وکړي.